Hello dear friends, welcome back to Hope English Academy and welcome to the fourth lesson of beginner class. Hope you all having a great time. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. یو ځل بیا Hope English Academy ته راغلاست. لکه څنګه چې موږ تاسو beginner class شروع کړی دی، نو نن دغه beginner class څلورم لیسن څلورم درس دی. په دغه لیسن کې به موږ تاسو دوه حروف راخلو چې G او H حروف دي. نو پر دغه حروفو باندې به موږ تاسو څو لغاتونه جوړو چې زموږ تاسو د ریډینګ سپیلینګ او رائټینګ مشکلات حل سي. نو که چېرته مو دغه ویډیو خوښه سوه ویډیو ته لایک ضرور ورکړئ او لاندې په کمنټ کې مو زموږ سره خپل نظر حتما شریک کړئ او که چېرته دغه ویډیو څه معلوماتي ویډیو نو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. راځم داسې یو لغات لیکم چې په اول سر کې جی وي، بیا د هغه ریډینګ د سپیلینګ او د رایټینګ په اړه باندې موږ تاسې غږیږو. درې حروف به راخلم، هغه ته به اوازونه ورکړم، د هغه اوازونه به سره یوځای کوم او بیا به مکمل سره یوځای کوم چې له دې نه څه شي جوړېږي. مثلا زه راخلم دغه درې چې جي ای ان دی، دا سره یوځای کوم او بیا دغه درې سره یوځای کوم. دا ګوره جنسو د ډر جنډر. اوس راځم درته په پښتو کې هم داسې لیکم. دا نو اوس مکمل څنګه ویلی سو وګوره. جنډر 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 ویل کېږي جنسیت ته. موږ تاسو ویلي چې دغه جي دوه قسمه اوازونه ورکوي سیری، نو په دې ځای کې د ګ اواز ورکوي. په تېرو درسونو کې ما مکمل د دې سره په تفصیل سره ویډیو اپلوډ کړي، نو کولی شئ چې هغه وګورئ. په زیرو کلاس پر یوټیوب چینل باندې پرتې دي. نو راځم اوس دلته مثلا دغه چې غواړم چې ویل ولم د ریډینګ دپاره به زه څنګه کوم. دا درې حروفه به راخلم او بیا به درې نور راخلم. درې او درې شپږ مکمل حروفه دي. جي موږ تاسو په تېر درسونو کې ویلي وو چې دوه قسمه اواز ورکوي، یو د ګ اواز دی، یو د ج اواز دی. صحیح شو. نو په دې ځای کې د ګ اواز ورکوي. زه اوس وغواړم چې دا ووایم، څنګه به ووایم؟ درې حروفه یې ورې وایم، درې بیا وایم. ګوره ګاردن ګاردن. صحیح شو. نو راځم اوس دلته همداسې په پښتو کې لیکم چې څنګه لیکل کېږي. ګاردن چې زه پښتو کې لیکم نو دغه رقم سره ګوره، دا د جي دپاره، دا د ای دپاره، دا د ری دپاره، د آر دپاره دا ری، او دغه ډي چې دی د ډ لپاره دی، او دا زبر چې دلته ډال خوري دا د ای لپاره دی، او دا ان چې دی نون چې دی دا د ان لپاره دی. اوس راځم همداسې یو بل لغت لیکم چې په هغه کې هم جي کارول سوي وي. دغه لغت چې ما اوس ولیکلو زه به دا څنګه وایم؟ صحیح شو. راځم مثلا درې څلور لغتونه سره یوځای کوم او درې څلور بیا سره یوځای کوم. صحیح شو. ګوره great grateful او په دغه ترتیب سره ویل کېږي. صحیح شو. دلته جي چې دی د ګ اواز ورکوي، آر چې دی خپل د آر اواز ورکوي، او ای چې دی دغه ای چې په اخر سر کې د هر لغت راسي نو هغه بیا د دغه لغت ته خپل اواز ورکوي، لکه د ای خپل اواز ای دی. صحیح شو. دلته نو اوس ای خپل اواز اخلي، ټي چې دی د ټ اواز ورکوي، او اف چې دی د ف اواز ورکوي، یو چې دی دلته د پیش غوندې اواز ورکوي، او ډبل ال چې دی فول. ما تاسو ویلي چې هر لغت لغونې شد غوندې ویل سي، او خصوصا ال چې دی په اکثره ځایونو کې چې تنها وي نو هغه بیا ډبل ال راځي. صحیح شو. دا اوس څنګه ویل کېږي؟ grateful grateful. راځم په پښتو کې لیکم همداسې. نو اوس راځم دلته په ایچ باندې درې نور لغتونه جوړوم چې ایچ باندې موږ تاسو خپل د ریډینګ سپیلینګ او د رایټینګ تمرین وکړو. نو راځم دلته مثلا لیکم هاسپټل. هاسپټل به زه څنګه لیکم؟ ګوره هاست ایچ خپل اواز خوري د ایچ دپاره، د ه دپاره موږ تاسو ایچ کارو. صحیح شو. او د آ دپاره چې دی او کارو، ځکه چې موږ تاسو ویلي وو چې او څو قسمه اوازونه ورکوي. او د س دپاره موږ تاسو چیش کارو؟ اس کارو. هاس پ. د پ دپاره موږ تاسو چیش کارو؟ پی کارو. د دپاره موږ تاسو
I اکثرو ځایونو کې د جملې په منځ کې کارول کیږي د ای لپاره. او بیا چې راځي ته. اوس tell صحیح شو. د زبر لپاره دلته hospital زبر لپاره ای کاروو او د ل لپاره موږ تاسو خپل دلته لام کاروو hospital. اوس راځم په پښتو کې همداسې لیکم چې څنګه لیکل کیږي. په دغه ترتیب سره تاسو کولی شئ چې سپیلینګ د لغت وکړئ. هغه څه چې اورئ هغه اوازونه تعقیب کړئ. د هغه د اوازونو لپاره خپل توري ورته تعقیب کړئ. په دغه ترتیب سره تاسو کولی شئ چې سپیلینګ په اسانه طریقه سره ولیکئ. راځم همداسې یو بل لغت هم لیکم چې ای چې په سر کې راغلی وي. دا لغت چې ما اوس ولیکل دا به زه څنګه وایم ګوره په هماغه ترتیب سره هار. دا ګوره دلته ایس دی دلته آر دی. د آر لپاره موږ تاسې ویلو چې ر اواز دی صحیح شو. هار. ډي لپاره موږ تاسې د ډ اواز لرو او د ای لپاره چې ما تاسو ته ویلي وو چې هر وخت کې له آر نه په دغه ځای کې چې ای وي یعنې له آر نه مخکې ای وي دا ای بیا د زبر اواز ورکوي او آر چې دی د ر اواز ورکوي. زه چې جمع کېږي نو اس چې وي په اخر کې د جمع کېدو دپاره بیا دغه آر چې دی اس چې دی د ز اواز ورکوي صحیح شو. دا اوس څنګه ویل کېږي ګوره هاردرز 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 ویل کېږي لښکر ته. هاردرز په دغه ترتیب سره موږ تاسو په پښتو باندې لیکو. راځم یو بل لغت هم لیکم چې په اول سر کې اچ وي. دغه لغت به زه اوس څنګه وایم ګوره اچ لپاره خپل هی اواز دی او دغه یو چې دی اکثره ځایونو کې د زبر اواز ورکوي. این چې دی د نه اواز ورکوي د نون اواز ورکوي او جی چې دی په دې ځای کې د ګ اواز ورکوي. آر چې دی د ر اواز ورکوي او وای چې دی د ی اواز ورکوي صحیح شو. دا مکمل څنګه ویل کېږي ګوره هن صحیح شو هنګري. څلور لغتونه درې حروف سره یو ځای کړئ د هغه اوازونه مکمل سره دغه کړئ نو تاسو به هغه لغت مکمل خپل هدف ترېنه اخیستلی سئ. مثلا خپل معنا درکولی سي خپل دغه درکولی سي چې دغه لغت څه شي لیکلی دی. نو راځم اوس دلته په پښتو کې لیکم. دا اوس د هې لپاره څو صحیح شو او دغه یو لپاره موږ تاسو ویلو چې دا هې چې دی دلته اوس زبر غواړي که نه نو د زبر لپاره یو کارول کېږي او د این لپاره موږ تاسې نون کاروو. د جی لپاره موږ تاسې ګاف کاروو او د ر لپاره آر کاروو. همداسې د وای لپاره موږ تاسو یې کاروو. هنګري صحیح شو هنګري لوږې ته ویل کېږي. دغه شپږ انګلیسي لغتونه چې ما تاسو ته په انګلیش باندې لیکلي دي نو تاسو به بیرته د همدې سپیلینګ د همدې حروف به بیرته په پښتو کې ولیکئ او دغه چې په پښتو باندې ما درته لیکلي دي دا به بیرته تاسو په انګلیش باندې واړوئ. نو تر راتلونکي ویډیو مو په سپیشلي رپس په ارام ښه وخت کې شي. الله حافظ.